التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دا مومنون توبه کوین کی عبادت کوین کی ثنا صفت وین کی دی روزنه وین کی رکوع کوین کی سجده کوین کی دی دین کئی حکم کوین کی او د بد کارونو څخه منع کوین کی دی او دی الله تعالی دی حدود حفاظت کوین کی دی او ته مومنون ته زیر ورکا دی جنت. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دی نبی علیہ السلام او د هغه کسانو د پوره چې ایمان راوړی دی روان دي چې د مشرکان د پوره مغفرت وغوړي اگر کدا مشرکان د خپلوي ولوي ورستل دینه چې دوی ته دا شاش کرشي چې یقینا دوی د دوزخ ولدي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. او ابراهیم علیہ السلام چې د خپل پلور د پوره کما دعا استغفار غوښتلو نو هغه خو د هغه وعده په وجوا کومه چې هغه د خپل پلور سره کړی و خو چې کله هغه ته دا پته ولګیدا چې پلور یې د الله تعالی دشمن دی نو د هغه نه تعلق ختم کو. بشکه چې ابراهیم علیہ السلام ډېر پزړه نرم و او دی الله تعالی نه ویریدونکی او صبرناک انسان و. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. دی الله تعالی دا طریقه نه دو چې خلق د هدایت نه ورسته بیا په گمراهی کې مبتلا کی ترڅو چې ورته صفا ونشي چې هغه له د کومې څه شیانو نه بچ کېدل پکور دی. په حقیقت کې الله تعالی د هر شي علم لري. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شک الله تعالی چې د اسمانونو او ځمکې سلطنت خاص د هغه د پوره دی. هغه ژوند کول کوي او هغه الله تعالی هم کول کوي او تاسو د پوره د الله تعالی نه غیر نه هیڅ کارساز شته او نه هیڅ مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بیشک الله تعالی په مهرباني سره رجوع وکړه په خپل نبی علی السلام او مهاجر او انصار باندې په هغه کسانو باندې چې د تنګي په وخت کې د هغه متابعت وکړه ورستل دې چې نږدې و چې په دې کې دی وېډل زړه ناکاج شي بیا هغه الله تعالی په دوی باندې مهرباني وکړه. بیشک هغه الله تعالی په دوی ډېر نرمي کوین کای به حد رحم کوین کای دی.